یولسم سبب مؤمنانو هغه خروج المرأة المتبرجه، زناونه چې په معاشره کې ډیریږي او خلک په زناونو کې واقع کیږي. هغه دا چې کله د کور نه زنانه وځي هغه په ډول خائص او کامل زینت سره وځي. نن ما او ته چې بازار ته ځو، ما او ته چې اسپیټال ته ځو، ما او ته چې په سفر باندې ځو، ولې یوه ګنټه خپل زوجې او لور ته په انتظار باندې چې صبر وکړه چې ځان جوړ. آیا اسپیټال ته دا واده ته ځي ودیږي؟ آیا بازار ته دا د څه دپاره ځي؟ نه، دا ډول او زینت او خایس ولې کوي؟ او د دې سبب دا دی چې په فتنه او فساد کې خلک واقع. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایما امرأة استعطرت، هغه زنانه چې عطر استعمال کړي او د کور نه وځي او د هغې بوی منده کړی شي، فهي زانیة، دا زنانه به زانیه حسابېږي. شریعت ولې دا حکم کړی دی؟ د هغې وجه دا ده چې جلب د زنانه چې کله خائص وکړي او ډول وکړي د سړو نظرونه ځان ته راړی، او کله چې نظر راواوړي د هغې نه وروسته حرکتونه پیدا کېږي او بیا دا ګناه او معصیت منځته راځي. ځکه زموږ ته زموږ شریعت وایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، دا زنانه په خپل کور کې بندې کوي، دا د جاهلیت رسمونه او رواجونه نه کوي. نن د بعضې مسلمانانو لورګانې او ښځې او بیبیانې داسې جوړې دي والله العظیم چې د ابو جهل لور به هم داسې نه ګرځېدل، د ابو جهل د ښځې به هم داسې لباس نه و، د هغې لور هم به هم داسې لباس نه و. نن چې ځان ته مسلمان وي او په اول صف کې ناست دی، د کور او دارنګې د ښځې او د لور لباس ویني، هغه کاملا د یهودیت او د نصرانیت او د هندویزم لباس دی، اسلامي لباس هېڅکله په هغې کې نه ښکاري. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کې راځي، وایي هره ښځه چې بهر ته وځي نه استشرفها الشیطان، دا شیطان خلکو ته ډولې کوي. یو انسان په خوا کې ډېر کارونه وشي، غټ غټ کارونه، هېڅ توجه نه پیدا کېږي. او کله چې زنانه بهر ته وځي او په یو لار باندې روانه ده، د ډېرو خلکو نظرونه به هغې ته اوړي. ځکه امام احمد رحم الله فرمایي چې المرأة الحرة عوره، هغه زنانه چې آزاده زنانه ده دا ټول عورت ده، حتی الظفر د هغې نکم عورت. په دې باندې یو عالم بلکې یو زنانه کتاب لیکلی په استشراف الشیطان باندې، هغه خپل قصص او واقعات بیانوي. کله چې زنانه وځي دا د ځان نه خبر هم نه، داسې حرکتونه به کوي چې هغه د سړو حرکت ځان ته راواړي. دکی به سوچ کې بم نه، فکر کې بم نه، دا به لاسونه داسې ارتي، دا به خبرې داسې کوي، د دې مزل به داسې وي چې د خلکو توجه رجل کوي. نن چې یو زنانه په کامل زینت کې وځي، ډکې منګولې وځي، په اوچتو سینډلو کې وځي، په نري لباس کې وځي، په نقاب او دارنګې په حجاب کې وځي، ولې وځي؟ زمونږ په ټولنه کې تور حجاب رایج نه دی، ولې نن دا زنانه وځي؟ او دا د دې دپاره چې استشراف الشیطان ورته وشي. د دې وجې نه علما فرمایي چې هغه ټولنه کې یو صادري او بقره رایج نه وي، په هغه ټولنه کې به هغه زنانه نه اچوي. ولې؟ ځکه د سړو نظر ځان ته راجلب کوي. تور حجاب چې یو بوډۍ زنانه هم واچي، د خلکو نظرونه هغې ته راوړي. عید دی چې یو مؤمنه زنانه د کور نه وځي، هغه په داسې لباس او جامه کې وځي چې هېڅکله د خلکو نظرونه هغې ته متوجه نه شي. د خپل کور لباس دی وګوره، ستا زنانه چې د کور نه وځي، اسپتال ته ځي، واده ته ځي، مړي ته ځي، غم ته ځي، نور حاجتونو او ضرورياتو ته وځي، دا په کم لباس او په کم ډول او زینت کې وځي. نن چې یوه زنانه بازار ته ځي او د سودا پسې ځي، دا شونډې ولې سرې کوي، دا میک اپ ولې کوي، دا ولې ښایسته او لباس جامه او جوړه اچوي، خو دا دې دوکاندار ته او دغې سړي ته استشراف کوي او ځان ډولې کوي. د شیطان ورسره دا کار کوي. ډېر کله ته دا د زنانه د ځان نه خبره نه وي. اکثره فسادات چې په معاشره کې دي د هغې وجه دا ده چې نن د زنانو تبرج دی، نن پلار په خپل لور باندې حاکم نه دی، نن خاوند په خپله ښځه باندې حاکم نه دی چې هغه وګوري په وتلو کې ای زما دا لور وځي، د دې لاس ته دستانې شته او که نشته، ای زما دا لور وځي د دې پښپو جرابې شته او که نشته، ای زما دا لور وځي د دې لباس د دې وتلو لایق دی او که نه دی، ای د دې څادري او بقره دا په کوم هیئت او شکل باندې جوړه ده. نن لباسونه هغه څوک جوړوي چې دین کې هیڅ حصه نشته. نن څادري او بخره د هغه ځای نه منځته راځي چې هغې په دین کې حصه نشته. د هغې د مخ سوري وګورئ چې څومره دي چې د زنانه ټول مخ او کیفیت په هغې کې ښکاري.
مؤمنانو کو دا فساد په ټولنه کې ورکول غواړي د هغې دپاره ضروري ده چې د خپل لورګانو او د خویندو حفاظت او ساتنه وکړو د هغې لباس وګورو